الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح د شرح په سلسله کې منګه د منځ مسائل بیانول او د منځ د مسائل سره یو مسله تعلق ساتي چې هغه د جمعات او د مسجد احکام او آداب دي. وجه دا دی چې فرض مونځ د نارینه‌و هغه ادا کیږي په جمعات کې، دغه شان د زنانو مسائل د جمعات سره تعلق ساتي او د نور عبادت دي چې هغه په جمعات کې ادا کیږي. نو دا غیر لپاره مسله د مسجد او د جمعات دا موږ تفصیلا شروع کړی و په دې مبارک کتاب کې. په اخرنی درس کې یو څو حدیثونه موږ بیان کړی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یو حدیث وایي کې دا چې یو سړی کور کې او د سوکي او بیا جمعات ته لاړ شي، نو دغه مونږ چې کوم د جمع سره وکړو دا 15 درجه غوره دی. دا هغه منځنه چې هغه د په کور کې کوي یا په بازار کې په دکان کې کوي. وجه د غیدا بیان شي و چې د او د سوکي خاو د سو بیازي جمعات ته نو د قدمونه شمارل کېږي او نیکانه او ته ملاويږي، ګناونه ته ریچ. بل دا چې جمعات کې اوسړې نشي او د منځي انتظار کوي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د په منځ کې ده او ملائک د لپاره دعاګانې غواړي چې الله وی بخا او توبه ول قبول کړي. دا شان دا مسله بیان شي و چې جمعات ته نه وته په وخت کې وسکه راوتو په وخت کې وسکه او کم ذکر او کم دعا به. بل دا مسله بیان شي و چې جمعات ته نه وځي، دا وخت پورې باندې کېنی چې سو پورې د 2 رکعات مونږ نه کړي. دا شنده مسله بیان شي و چې وسړی نه شي ورک شي، نو دا غیر لپاره په جمعات کې اعلانونه نشي کوله. او دا مسله بیان شي و چې وسړی اوګه پیاز مولای او دسی بل څه شي د خلینه بنزي دا غیر لاسنو چې دا وخرینو جمعات ته بنزي وجدد چې ملائک هم دا غسنه تنګي د سنه چې انسانان تنګي او د جمعات ادب دي. دا غیر بعد مؤلف رحم الله حدیث راوړی او دا ولنی حدیث ته په دې مبارک درس کې وعن انس رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده البزاق فی المسجد خطیئه، په جمعات کې لاړې توکل دا ګناه ده. په جمعات کې لاړې توکل ګناه ده وکفارتها دفنها، او کفاره د دې ګناه ده چې دا لاړې بیا خخې کی. متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. په دې مسائلو کې احکام او آداب د جمعات بیانېږي. نو دا د جمعات ادب دی، د الله کور دی. نو چې کله د الله کور دی نو بیا به ادب او احترام ډیر کې. او د نن سبا د ډیرو فتنو د لاسه د ډیرو مسلمانانو د زړونو نه تعظیم د الله د کور د وته. لکه په غیرت یو څو مثالونه بیان کوم. یو مثال په جمعات کې موبایل کړنګېده، دا د الله د کور بے ادبی ده. او به جمعات کې موبایل کړنګېده دا بے ادبی ده. نو چې بیا دا کوم ټلې په لګېدې دا سندرې، نو دا په ګناه د پاسه ګناه ده. دومره انسان بے قدری د الله وکي او د الله د کور چې کله د مالدار سره او د مشر سره او د کمپنۍ د مشر سره او د پلاني او د علاني سره ملاویږي، نو موبایل سایلنت کې راول. وجدار چې دغه ملاوی دن کی چا سره چې ملاویږي دغه تعظیم بزله کړي
او چې رب العالمین خواله راشي او دغه کور ته راشي نو به د سپروانه نو به د بيد الله د کور او درشن منځونه خرابول د مسلمانانو خپل منځ خو خراب شوی خو ته پوس مکو خو منځونه خرابول د نور مسلمانانو به باغی د پاسه جهالت د دې چې به بندې منه د به پښتنو کې بل بیماری ده یو بیماری خدای شوا د به د بینو د په ډیر قومونو کې راتلی شي خو زموږ په دې قوم کې بیا خاص بیماری ده چې یو خو ته موبایل کړنګي بل به بندې نه او وایسه وې دا زمونږ دینداری ده چې مونږ په منځ کې موبایل لاس نورلو وځوان شیره ستا ادب خو معلوم شو چې کله ستا موبایل کړنګېدو سندره په لګېدل په اټیم کې مونږ ته پته ولګي چې الله د کور څومره ادب کې خو زه صحیح شو ته ټلیفون راغی ما ته پته نه و چې ټلیفون به پیراځي دا خو دې خبره ده چې څوک نه مني خو زه وبه منم ځکه چې د دې خدای جواب کې دي چې ته جمعه ترځي موبایل بند کا یا سایلنت کې کور کې کېده خو زراله وشراله او بیا مستمر په کې ته پاتې شوي او خلک د سندره اوري او د موبایل کړنګي او د خلکو منځونه خرابي دا خو ته بیا قصدن عمدل دیږي دا اول خو زمونږ ستاره خبره ستاره زړه د خوشاله لپاره ومنل چې ماته پته نه و چې دي سی وکي نه دا اوس خو د پته لکه نه کیږي نو چې کیږي بیا به ته څنګه لګي یو ته قصدن عمدل لګي ادب داده چې موبایل کړنګيږي او ته کې ولاړ او د خلکو منځونه خرابې کنه ادب داده چې د ټول اول ادب خدای چې ته د موبایل اول نه باندې کړی خو زه اوس د تراغه نو چې راغه نو څه بند کړه نو بیا به خبري شروع کی په عربو بس یره عرب چې د موبایل لوالي بنی او عرب جیب کې ګوتی وي موبایل بندي نو خو صحیح ده کنه غلطی وشوا موبایل کوله پاتې شو اوس په غلطی د پاسه غلطی خو نشي کولای چې نور مسلمانانو منظم خراب کی او خپل منظم ګډوډ کی زما به کی تجربه ده کله کله ته یو نیم کس ته موبایل کړنګي په منځ کې او زه یعنی په خپل موز باندې نه پوهیږم زه په نه پوهیږم چې شاته د چا بخوا کې ولړی چې داغه به سهاري او سخت غوسه می د انسان ته بوزل کې راشي چې زه راغله منزلم ظالمونو خپل موز خو دي خراب کونه زما د سره خراب دی بند کړه موبایل نو دا به نه بندي دا د جمعه د به د یو مثال ما بیان کو چې د بازو د زړونو نه د الله د کورغه تعظیم هغه تی وته په خابو مشرانو دا خبره کوله چې د دین دشمنان په ډیر کوشش کوي د دین په موږ باندې ګډوډ کوي یو وخت به دې سراشي چا به دې سو یو وخت به دې سراشي چې سندري بد الله کورونو ترانه نه وشي نو دې نورو پورې وخاند چې مړه د منلو خبره مسلمان دی او سندري دې کوم ستر وړي د الله کور ته د منلو خبره اوس هغه مشران په قبرونو کې پراته یې چې وته خیره شوی ګوره اوس یې منی کنه منی اوس یې منی کنه منی نو باز بیا دبل به دی چې کله موبایل کې وګورې شو د ټلیفون کینو د منځنه توجه ختمه د قران نه توجه ختمه د درس نه توجه ختمه او بس اوس دې سوچ کې چې د موبایل چې چا کړی دی بس وایي ها خپنش ته ما د ټلیفون کوله کې مثال په منځ کې او زما ذهن ټول په منځ کې دی چې چا چې ټلیفون کړی ډیر نه خپنه شي چې موبایل اوچت نه کو یا په درس کې ناسه متعرض د ټلیفون کومه موبایل د شو د پلانې دی رده بخپه شي چې د موبایل اوچت نه کو د دې سره سوچ ته د دې سوچ نشي چې الله بخپه شي د انسان په اړه کې ستاسو سوچ ډیره کوم موبایل مو اوچت نه کو سبو زیات نه زیات بسوي وي به چې موبایل دې نه اوچت کړي وای نه مې اوچت کړي ځکه چې تل او منځه پاره په درس کې ما عبادت مې کو وي خپکیږم 1 لک پیری خپش 1 لک پیری خپش کډیر خپکیږي د غصې نه ډېر ډکی اسمان ته خو جنازه نه راو دنګ غصه به ختم شي خو ما خو عبادت کو د الله سبحانه وتعالى خو چې سره دې ته راضي شي چې زه دې به خپنه کوم خو خیر دې کړه الله خپشي بیا موږ وایو دا څنګه ژوند کې برکت نشته او دای نشته او دغه نشته ذکر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كده خبر كده وما قدر الله حق قدره
او د خلکو د الله دې قدر ونه کول کې څنګه چې پکارو ما دا خبر مخکې تاسو باندې کړو زه یو پیر سفارت خانه ته مسکار مونو کار کې د سفیر سره ملاقات نو چې کله نه وته منو بهر قسمت په ټیم باندې وته ملایي ما سید نو پټی مې راته موبایل په بند ساتي ما سید بند وې بیا زدا شمالته بیرته یو پیر आवाज کوي دنه خو زه موبایل په بند ساتي ما سید چې کله نه وته موبایل په بند ساتي ما بس که بس دماغ دی له لګا کو بند بساتي او بند بساتي زه په دې ادب پويګم مې چې بند به ساتم ما ته پته ده چې کله یو چا سره ملاقات کې نو موبایل بند ساته دا ما ته پته ده سایلنټ ساته خو دماغ خورله مشور شوت کو بار بار راته موبایل بند ساته موبایل بند ساته بیا مې ځان سره سوچ کوم د دې انسان څومره عزت ده او د الله کور ته موږ رانه نوځو بورډ باندې راته لیکلي مې موبایل بند کا یو نیم امام د منځنه مخ کې وایي موبایل بند کړي الله ته ولاړی بهم څه پروا نه او اکثر چې یو د ټلی راشي ته درې بد بد ګوري ته ته بد بد ګوري چې ولې ماته بد بد ګوري څه غلط کار خو نه لري وما قدر الله حق قدره دي خلکو د الله دې څه قدر نه لري کړه څنګه چې پکارو د جمعات به دی یو دام د جمعات به دی چې جمعات او د حدیث ورشي ان شاء الله چې کوم سره د جمعات خیال ساتي رب العالمین د لسور کوي د جمعات خیال نه ساتل د جمعات به دی خپل کور منګه همیشه سوچ کو چې نوې سبق کې ولګو قالین ولا وروړو قیمتي قالین وګوره چې وروړو ولا سوپی ولا وروړو قیمتي سوپی وروړو لیټونه به ډیر زیات ولګو چې خرنای شي پکې د یخت کمول د لپاره ست طریقه جوړه کا د کمرې د یخولو د لپاره ست طریقه جوړه کا د وبو د لپاره څه بندوبس وکا او د الله کور د دقه مالدار شړی او د دقه خسته کور جوړ کړي د دیوال په دیوال باندې د جمعه دیوالی او په کې د نه چټایم نه څومره د افسوس مقام دي زمو استاد لپاره دم د الله د کور به دی بي دي نور ډیر مثالونه چې هغه ان شاء الله راځي پر روان درسونو کې نو یو به دی د الله د کور دره چې سړی به ګلاړي ټوټي به رسول صلی الله علیه وسلم وی چې لاړې دی وته کړي نو کفاره دره چې څه کا خخیک خدای په هغه وخت کې دغه وخت جمعتون دي چې وایي کې مقالیون او چټیانی دا وبکې نیوي نو پای کې شوی لاړې وته کړي د دې غلطي وکړي چې ودی تو کړي د ګناه ده البزاق فی المسجد خطیه ده وګناه وس د شکارو کې چې خخې کا څنګه خاورو کې کارنی کې سکی ته خخې کړي د دې دم ثابت شو چې لاړې چې دا پاکی دي کې ګند دي پاکی دي لاړې پاکی دي ځکه کدا پلیتی وي یا نجس وي نو به څنګه رسول صلی الله علیه وسلم درځي کې خخې لاړې پاکی دي د دې نه بعد د بل حدیث به ان شاء الله به دي لاړو درې مسلو نور تفصیل به وکړو وعن ابي ذر رضي الله عنه ابو ذر رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم وی عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها الله ما تزما د امت خ اعمال مخو بدی مخو چې دا نیکی ده دا بدی ده ته مطلب دا نه چې الله راته د هر امتی جدا جدا اعمال خو او دا خبره کمزوري ده او په یو حدیث کې راغلی د سندن صحیح نه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زموږ اعمال خو کیږي پیغمبر ته زموږ اعمال خو کیږي دا زموږ ملکونو کې د صوفیا او بریلیان او قبر پرست خلک دا خبرې کوي زموږ د اعمال پیغمبري نه حالانکه خو واضح حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم به حوض کوثر وب تقسیمي او بعض کسان به د ملائکه وباسي ناغه به د زمو امتیان علم ته ویلی وستنه او ته ته پته نو چې د مرګ نه بد سکړي ورو ته ته پته نو که اعمال هغه ته خو کې دي خو هغه ته پته وي چې دوی سکړي دي کنه دلته مطلب دی چې نیکیان او بدیان چې دا کار نیکی ده دا کار بدی ده درته خو شو فوجدت في محاسن اعمالها
نو په دې امت په نیکانو کې او په نیکو اعمالو کې یو نیکی دا ولیده الاذى يماط عن الطريق د لارې ندیسي شی لري کول چې هغه د خلکو ته نقصان رسوي یعنی دم نیکی ده نور خو ډېر غټي نیکی دي رسول صلی الله علیه وسلم په کې یوې تذکره وکړه یعنی چې دا خلکو ته ډېر وړخ کوي ولاره کې څه شی پروت ته راوځي رسول صلی الله علیه وسلم دا به وسنی کی نه رسول صلی الله علیه وسلم ما ولیدو دم په نیکانو کې ده لاره کې څه شی پروت چې انسانان په تنگ نشي زناور په تنگ نشي تر واغستو سیر ته لیکل ووجدت في مساوي اعمالها او په بدیانو کې می دا خبره ولیدا النخاع تكون في المسجد جمعات کې لاړی توکل یا خراش کې توکل لا تدفن چې به خخنه کی رواه مسلم د حدیث ما مسلم رحم الله راوړی بزاق لاړو ته وی او نخاع عدلته یعنی د حلق نه چې کوم لاړی سره رو باسي او تکی نو دم ګناه ده په جمعات کې لاړی توکل دا ګناه ده رسول صلی الله علیه وسلم مولد چې بدیانو کې دا شمار لیکي څنګه مخکې چې ذکر شو چې کفاره درجه خخه خو په بل حدیث کې دا راځي او دا حدیث را روان دي نو دا حدیث به وي به دغه بعد د دې مسلې وضاحت وکړو وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده اذا قام احدكم الى الصلاه تاسو کې چې څوک په منځ کې ولاړی فلا يبصق امامه نخبل مختر لاري نتوكي فانما يناجي الله ما دام في مصلاه زکه چې د جرګه د الله سره روانه دی چې په منځ کې ولا عن يمينه ونبخي طرف تلاري توكي فان عن يمينه ملكا زکه چې بخي طرف باندې سدي ملائکه وليبصق عن يساره کلاري توكي نو به دی وته کې ګس طرف ته او تحت قدمه يد خپلاندي فيدفنوها نبيل سكي خخديك وفي روايه کې درجي ابو سعيد الخدري رضی الله عنه تحت قدمه اليسرى د خپلاندي چې توکیم نو غسخ پوي متفق علی د حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کې دی حدیث کې ډیر مسائل دي لاړو تو کړو د مسلې مخ کې یو اهم مسله وی چې کله د سړی په منځ کې ولاړی نو د جرګه د چا سره ده د الله سره ده تشبیه دي څور کړی شو چې لکه یو سړی چې د باچا دربار او درگاه ته ورشي او د غزي ته ورشي او دغه محل ته ورشي دغه بنگلې ته ورشي دغه قصر ته ورشي هغه ته ولاړی نو څومره په ادب او په احترام سره خبرې کوي دې څه خو نشي کېدای چې دغه باچا په مخ کې لاړی توکي کېدیش یعنی باچا سره خبرې کوي لاړی توکي باچا خو لپاره دا غټه خبره عام دي چې انساني چې سقدر ای په معاشره کې ته دغه خواله ورشي بلکې چې قدر ایم نه دا به د بيد تر انسان په مخ کې د قشن لاړی توکي هغه مخ ته غونی شي تو کړی لاړی یسره پلار سره لګیا د مور سره تر سره عالم سره د مشر سره لاړی نشي تو کړی نو به څنګه د الله مخ ته ولاړی توکي بل دې کې دا خبره ګوروي دی ولاړ الله تعالی سره جرګه کوي نو خپل توجه سره ودرېږي په دې منځ کې دا سوچ کوو چې زه الله ته مخامخ ولاړم بیا مسلې دلته د لاړو توکلو راوړو لاړی بنه توکي خو کو توکي نو څنګه به توکي ګس طرف ته او یا د خپل لاندې بیا دلته د خبره ده ساتي چې دا مسله په هغه وخت کې ده چې کله قالین او چټای جمعات کې نه وي چې کله قالین او چټای جمعات کې نه وي ځکه چې قالین او چټای باندې لاړی توکل دا د مال ځای کول بل لاړی توکل چې سره لاړی وته کې په د شي زمکه باندې چې به کې چټای نه یا قالین نه نو دغه د لاسه د لاړو سره اثرات نه پاتې کیږي خو کو سره په قالین باندې توکی یا په چټای باندې نو کېږي چې سن اثرات شي هغه پاتې شي دلته بل اهم مسله ده یو سړی دی
لاړو ټکلو ته ضرورت راغی دم هغه حال دی رسول سلام چې توري کې کس طرف ته یا خپل لاندې چې انسان ته ضرورت راشي کله کله انسان یعنی ټینګول نشي او به لازم کې نو د استراری حالات دي اختیاري خو سړی نه په کار چې لاړو ته مخ کې تیر شو مسله خدای استراری حالات دي نو کوشش سره په قالین باندې ولاړی مونږ کې په چټای باندې او لاړو ته کلو ته ضرورت راشي نو بیا بسکه نو بیا لاړی با یو کپڑا کې یا په یو ټیشو کې هغه کې به چکی او دا د جهل دلاسه دا زموږ د خلک دا خبره کوي چې عرب چې د جیب نه ټیشو راوالي لاړی بګی ټکی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی په صحیح مسلم کې او په صحیح بخاری د تاسو اورید ویلاړی ټکی ګس طرف ته یا د خپل اندې نو د پیغمبر باندې وصفات ولاګو دا شریعت باز زینو کې موږ له رخصتونه راکړي چې انسان پای کې نور سني شي کولای شو سړی د مجبور شو پوزي پاکولو ته په مانځ کې یخنی والے بیماری پیدا یا اس او د دقه شان ولاړ او دا ګندګي په کپړو ولګي یا په قالین ولګي د به د بي دغه کو دې ټیشو راوالي او پوزه پاکه کی یا په کې لاړی ټکی د کیس به د بي نشته او نه د په منځ باندې ساسه راځي نو دا منګه د یو نه مسلینه ادب جوړ کو چې هغه ادب نه په شریعت کې او بے ادبی کله کله وغه ته سوایو ادب اوس په منځ کې ډیر د چې ولاړی په منځ کې دي سبا ولاړی لاسونه به دي چې خو یو ته وګوري بل ته وګوري دي خپورن انداري پکې کوي خود ته دا وایا وکه په منځ کې چې ته لاړو ته کړو د ضرورت راشي نو ټیشو کې ته کو استغفر الله ته څومره به ادب انسان دی وشیلاړي ته کو ټیشو کې ورته چې ولاړو د منځ کې انداري کوي دی وبرکه سه په منځ کې ولاړ حساب کتاب د دکان حساب کتاب د کور او د بچو د چې کې دی وبرکه سه دا تاسو خو ته مو کوي الحمدلله زموږ په شریعت کې د دې خبرې اجازه شته چې سړی ته ضرورت را پیښ شي لاړو تو کلو د خراش کې تو کلو نو دې په ټیشو کې په کپڑا کې تو کلیش او دغه شان د پوزي د صفا کولو د ګندګۍ د صفا کولو ضرورت راغی نو په منځ کې صفا کولې شي ضرورت دلته یو مسله به بیان شوی ګس طرف ته لاړی تو کی خیته بنته کی ولي دا ملائکه له ګس طرف نه ایس کی دي شي د جواب ملائکه خی طرف تم دي ګس تم دي کرام کاتبین دي کنه یو خی طرف ته بل ګس طرف ته نو یو جواب دا کی دي کوم چې ضرور وي چې دا خی طرف ولا نیک عمل لیکيجو ځکه هغه په دې باندې غوي مقام اوچت شو خو بیا ازره به دي شنه مطمئن کیږي ځکه چې خو دا بل چې بد عمل لیکي خو په خپل خو بیا په ملائکه کې دی کې نه عزتمن خو دی کې بل څه جواب جی کې دي شي نه بعض علماء دا جواب کړي چې په دغه ټیم کې کله چې انسان په منځو درېږي نو د ګس طرف د ملک راشي کوم طرف ته خې طرف ته جواب دی علماء کړي له یو جواب دی بخشي بو چې ګس طرف ته شیطانی او دا بعض علماء دا جواب ذکر کړي چې هر انسان سره شیطانی او شیطان کوم طرف ته ګس طرف ته نو داغه د ذلیل کولو د پاره کس طرف ته لاړی تو کې یو بل جواب هم دی هغه د شجرت پر یوزي هغه ده کې دې شي د چې لکه هر پاک کار او خکار هغه خلک د خې طرف نه کوي او دا خو دې لاړی تو کل دي شي کرکجرون ته کې کار دی نو څنګه ګس طرف غوړ شو صحیح ده خپل ته حدیث کې صدر ټکی راغی خې طرف ته ملک نو هو ګستم تشتي اشکال دی ذکر بعض علماء دا جواب ذکر کړي
موږ سره مخکې حدیث تیر شو چې کله انسان په جمعات کې نه شي د مانځه انتظار کوي نو څوک له دعاګانو غواړي ملائکه وې دا یو خاص ملک ته میلمه دی چې راغلی دی دې ټیم لا نو دی خې طرف ته اق میلمه دی نو دا غي عزت وکیږي د میلمه نو هغه طرف ته ولاړی نه تو کله کی یعنی مطلب دا شو چې دا ملک د هغه نو علاوه د کوم چې کرام کاتبینو کړي اخو یو خیتر یو ګست هر ټیم د انسان سره خدای نو راغلی دې ټیم کې د منځه د پاره نو چې نو راغلی د خاص سکی عزت وکیږي او ملمستیا وکیږي دا یو جوابونه شو والعلم عند الله دغینه بعد حدیث ته وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه بیماری کې دا خبره کړو چې دا غینه را پاسېدل نه و باقي بیماری کې دنیا نه تله هغه د ځنکدنه غوخ یادې دا بیماری پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې وا په اخري ورځو کې او دا وخت نه شروع شي او چې کله عائشہ رضی الله عنها وی زما د اخوانه لاړ د شپې پاسې د ووتو او بقي ولا د پاره دعاګانې وغوښتي نو به چې واپس کور ته راغی نو ماته دوی چې بسر می درلې دا ورځې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه بیماری شروع شو او د دنیا نه تلو پورې وفات کېدو پورې د بیماری خښوي نه او دقه في مرضه الذي لم يقم منه دا هغه بیماری خبره کوي چې دغه رسول صلی الله علیه وسلم پاسې درې نه دي چې کورنۍ فائدہ دا شو چې بیماری د جون سره تللی شي خبري نو اکثر زمونږ ورونه خويندې چې کوم بیماران دي دغوی او سلی پسې شي چې کله بیماری وي خصوصا غټه هغه پیراشي نو ټول دموږ چې صبر کوي د جون سره تللی شي خبري او که څوک ته بچ کې دی شوی نو رسول سلام باندې بیماری نه راتله خو په هغه باندې مراغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنکدن په وخت کې عمر ته نږدې د خبرې کړې دی ګوره لعن الله اليهود والنصارى دل لعنتي په يهود او په نصارى وباني ولي اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اغوی د پیغمبرانو د قبرونو جمعتونه جوړ کړیو سجدګای جوړ کړیو سجدي به لګوري متفق علی د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دغینه بعد حدیث دم دی په شاند د ابو ویو وعن جندب رضي الله عن جندب وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر اوریدلی دا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ودا خبر یاد ساتي رسول صلی الله علیه وسلم وی وستاسو مخ کی چې کوم خلکو هغه به د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو د قبرونو جمعتونه جوړول الا فلا تتخذوا القبور مساجد نو خبردار د جمعتون د مقبرون او د قبرونو نه به د سجدي زین نه جوړوي اني انهاكم عن ذلك تاسو منکوم نه دغینه رواه مسلم د حدیث ما مسلم رحمه الله راوړی دغه ډیر زیات مسائل د جمعه احکام بیانېږي نو دلته ته دا وی چې یو خو به د قبر نه جمعه نه جوړه قبر نه جمعه څنګه جوړیږي ته بیانو او دوی جمعه ته قبر نه راوړي ټول مسلې دي کې راځي یو به د جمعه د قبر نه جمعه نه جوړه او جمعه لبا قبر نه راوړي د دوه مسلې دلته راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې يهود او نصارا دا کار کړي چې هغه به د پیغمبرانو د جمعتونو نه د عفوا د جمعه د پیغمبرانو د قبرونو نه به مساجد جوړول مساجد د سجدي زینه یوسلوی څنګه جواب داږي دا په دوه طریقو سره د قبر نه جمعه جوړیږي یو د قبر لتله
د نیک انسان په دویم حدیث کې سره صالحي هم راغلي نیکان خلق یعنی پیغمبرانو نیکان یو سړی د نیک انسان قبر لذي او دغه په خوا کې دعاګانی او عبادتونه د الله کوي دم ناروا دي سړی چې د قبر ولا سن دي وختي نه قبر ورته سجده لګولې نه قبر ورته چغي والی نه دغه دعاګانی وختي بیا هم ته ناروا دي دو وجې دي یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو ویل قبرونه جمعتونه جوړ شي د جمعه جوړ شو کنه صحیح ده بندگی د چا کی خدای الله کی خدای قبر نه څه جوړ شو جمعه ته جوړ شو دویما نن خدای دا وی چې زدي قبر ورسره زما سره تعلق نشته خدای کوم خلک چې روان دي او روان نسلونه خصوصا دا غوي به دا وی چې زمونږ مشرانو چې د دې قبر خواته بتلو د دعا د پاره الله نه غوښته خدای غزي کې به غوښته یا قرباني به کوله ساروي به لاله د قبر په خوا کې به لاله یا مونږ لپاره به مقبره ته تلو یا د پلاني سب قبر خواله بتلو یا د پلاني سب د قبر چې به د جمعات کې دن نه دی نو بده کې څه کمال دی چې کې دي چې نه شي کې دي شي نه کې دي شوي دي اوس په دې جمعات کې ته قبر جوړ او دلته یو نیک سړی ښخ بهر نه چې څومره خلک راځي د قبر ته ګوري په زړونو کې درجه د یو خاص انسان دی دسه خاص انسان دی چې دا کنه چې بری دومره انسانانو کې د قبر دلته راغلی دی خو څه چل دی کنه خنورورو تعلق پیدا شوس او ورور د تعلق ډیریږي کفر او شرک ته دروازه څه شو کولا شو سبالو به دي قبر ته خلق پراته دنه به غواړي همدته بچوي الله عبادت په پاتیش دروازه بند کړ شریعت دویم جمعه جوړول دي چې سړی ورشي د قبر ته سجده لګي او دعاګانې غواړي چې وي لو خسرې کفر او شرک ته او جسم کې زموږ ملکونه ډیر ډک دي د قسمه کارونه چې تم لیدلې کلم دي عامت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دینه منع وکړه خچ کله د دینه منع وشو نو مطلب دا شو چې قبر به هم دسی نه جوړه چې دغه ته به د مانزه زی جوړ شي او د خلکو د ناستي ترتیب پکې جوړ شي چې بیا خو ته دعوت ورکې د ډیره اهمه خبره دي کې سوچ وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر نه جمعات ما جوړو خو ته مجال نه ورکې چې خلک د جمعات جوړ کړي او غدي شي وضاحت دي شي یو سړی د قبر جوړ کو پلانې سیب کې خښ شو به باغې له پاسې یو ښکلې غټه کمره جوړه شو باغې له پاسې یو قوبه جوړه شو دنه به کې شیان ولګېدو روخام په ولګېدو دروازه په ولګېدا چوکیدار په ودرېدو د چاندو د پاره به ډبې کې خو دې شو څه مطلب دی ها تاسو څه مطلب دی مطلب دی چې راځي نو هته ته جوړه جوړې دي شي کچرته دا قبر د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو مطابق شي لکه څنګه چې حدیث کې درځي ابو سعید الخدری رضی روایت ته امام ابو يعلى رحمه الله راوړي وانها النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبور او يقعد عليها او يصلى عليها رسول صلی الله علیه وسلم چې قبرونه به پاخنه جوړوي نو بل پاسه کېنی او نو موږ کوی الته سوی د جنازي موږ اگر که دغه مسله اختلافي ده خو هغه مستثنا مسله د جنازې ده على القول الراجح ان شاء الله د جنازې موږ په مخبره کې ده جایز دا استثنایی مسله ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قبر باندې ودرېدو او جنازې وکړه نه جنازې موږ ولې چې به کې رکوع نشتی به کې سجده نشتی نو دلته دا خبره یاد ساتئ چې قبر کله تا پوخ کو او روخام دی په ولګول او غیر چا پیر دي ته وسپنی ولګولې او غیر چا پیر دي دیوالونه ووال هته دې کمره جوړه او جمعات ته جوړه کنه خلکو ته ریزه پرې خو کچرته زمنګ د مړو قبرونه دي شي او د پلاني سیب او د پلاني سیب
قبر دسی شي چې هغه یو لیش د زمکې نه بری او ټوله خاوري هغه له پاسه نوم نه لیکل شي هغه له پاسه روخام نه هغه له پاسه سیمټ نه خوا کې بل قبر دی سر ته بل قبر دی خپو کې بل قبر دی بل طرف ته بل قبر دی دې ته زی نشتی چې څوک ته جمعه جوړ کړي نبی به دې سینه کې زموږه خودي سینه کې زموږه غسی جل کې پلانې بزرګ چې کله مړ شو نو دی ویسی په خاص ذکی خخ کی ولی ته د عام مسلمانانو د مقبرونو جدا خخ کو د دویم دقیقه اراده چې د موږ جدا خخ کو نو سبال خو به کاروبار سٹارټي کنه لکه د پاکستان کې د سوخ مخ کې بریلې چې وجلې شو حکومت ول سزا ورکړو ممتاز قادری نو داغه قبر ځان له یوځي کې جوړ کو او د مسلمانانو سره خخنه کو عام مقبره کې نبی پاول ورس په ګولونه خلکو واچول صرف ګولونه ساده قبر صرف ګولونه دوی مورز به ګلګه ترقی نور وشو درې مورز نور به پته چې 100 کروڑ مانه خو یې دي کته څه چته یادي 100 کروڑ روپۍ په قبر باندې ولګول باغی آبادی جوړه کړه کروڑه ها لکه خبرې دي کروڑه وستلته ورشه سم کاروبار روان دي دب کې کاروبار روان دي شهید ممتاز قادری صاحب دی بچی تی غواړه او چغي وته واو کوټنه دنیا په جوړ شوی د لپاسه کروڑو خرچه چې کیږي په کوټه باندې نه کی کروڑو خرچه باغی چوکیداران منجوران خو ته باورز وته یو صدور نه شو درباریان ما چې کله ویډیو ولید نه مرګرو ته مې دغه صدور بغډیر مخ کیږي ځکه چې دوی د اوسنه کاروبار راټینګ کړو دا به ځاړه منجوران دي د دوی کار به ګټېټ او به اوسم نه شي دغه په اول ورځ چې دا خیرانو چې دین خو اسیم دغه قصه جوړیږي خو راشه د اوسنه ته به ته ځل لځه بوک کیږي ورستو بیا ډیر راځي نو کې دي چې کوم ته به زی ویلو نشي خبره مې دی پر راوسته چرته قبرونه د سې شو لکه څنګه چې تاسو لیدلی په بقی کې په مدینه کې یدریم دي قبرونه کنه الته زیشتي دي سجدي لګول ها نشتی زیشتي دي طواف نشتی نه په قبر باندې سیمټ شتي الته نه په قبر باندې روخام شتي نه په قبر باندې نوم لیکل او نه قبر دنګ 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 نه قبرونه نه دي بلکې یو لیشتي صرف دې لپاره چې پته لګي چې دلته قبر دی بل اهم مسله دلته دا شو د دې حدیثونو دا واضح شو چې په مقبره کې عام منځونه نه کیږي او په کوم ځای کې چې قبر یې الته منځ نه کیږي په دې باندې دلایل دي یو خدای دوه موږ ذکر کو یو دغه د ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث موجود او سلکسات مخکې او يصلى عليها رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی دویم حدیث د عبد الله بن عباس رسول صلی الله علیه وسلم امام طبرانی راوړی لا تصلوا الى قبر ولا على قبر نبه قبر ته منځ کوي او نبه قبر لپاسه منځ کوي انس بن مالک رضی الله عنه وی امام عبد الرزاق رحم الله دا روایت راوړی امام بخاری راوړی او پای کې دایي چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه یو سړی ولیدو مونږ کو د قبر په خوا کې نواز وته کو القبر القبر قبر دې راکوي تلته مونږ کې هغه باندې مونږ چې د غمات کو بل دا چې سلور وانو مذاهب فقهي مذاهب چې کوم دي دا غوي په دې اتفاق ته چې دا کار حرام دي سلور وانو مذاهب اصله خپو دي چې شي چې ټول ورچې دی وي مذهبونو مذهب کته او مذهب بره خو منی دغه مذهبونو نه کله چې د خواهشاتو خلاف شي وزوم په دې ملک کې د څومره قبرونه چې پاخه کړی دي د په یو مذهب کې نشته دوی ته تاسو به کوم مذهب جی موږ امام صاحب په مذهب نه امام صاحب دا ویلي دي امام صاحب ویلي چې قبرونه پاخه کوي امام صاحب ویلي چې دربار او درګاه لزی او د قصې جوړ کې کوم تاسو کوی نه نو چې امام صاحب نه کړي به تاسو د امام صاحب په مذهب دي سی وایا و زما امام زما خواهشات دي دا صحیح خبره زما امام ها زما خواهشات سویا وکړه نو په سلورونو مذهبونو کې دا کار ناروا دي
وجه صدا بعض علماء یو وجه ذکر کړی ده وی وجه ده چې کله دا قبر کې مړی کې خو دی شي د خاوري شي د دنه د وینا او نونه او د هر څه تی روزي نو دا په خاورو کې ګډوډ شي نو دا خاور پلیته شو دا خاور څه شو پلیته شو نو دې د لاس دلته موز نه کیږي امام ابن القیم رحمه الله دې خپل جواب ورکړي هغه دا وی دلته دغه پلیتینه ده د کوم چې دوی ځکه چې خاور سره ملو شو قصه ختمه شو خاورو کې ګډوډ شو قصه شو ختمه بل غزمه کې د نه صبر ته نه راوځي او دا صحیح خبره نبی سو جرته وی دلته پلیتی د پلیتینه مراد د شرک پلیتی ده چې لار شرک ته کولو نشي ځکه موږ ناروا دي او دغه جواب چې شرک تلاره کولو نشي نو دینه دا مسله واضح شو چې په هغه جمعات کې موږ نه کیږي په کم کې چې دنه قبري دې موږ نه کیږي کڅوک د شوبه پیش کی چې د رسول صلی الله علیه وسلم قبر به کوم ځای کې وي په جمعات کې نو څنګه تاسو وایي چې په هغه جمعات کې موږ نه کیږي چې وایي کې قبري نو جواب اولنی خبره خدای ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم قبر د عائشه رضی الله عنها په کوټه کې دنه ده سلور دیوالونه دي تاودي سو دیوالونه دي تاودي سلور به په نور می سلور زره کوټه غ ذکر کو به نور دیوالونه تیم تاو شوی دي به یو جنگلم تاو شوی ده نه خو د جمعات نه بالکل جوړه دي یو دویمه دا کار ورسته شوی دی مخکې خو د رسول صلی الله علیه وسلم د جمعات د قبر دی دلته عائشه رضی الله عنها کور او د قبر نه دی خو د عائشه رضی الله عنها د کور نه دی خو جمعات دی یعنی مخکې تی نشته نه شاته شتي کوټه ځان له کور ځان له به دی خو جمعات دی خو به چې کله ولید ابن عبد الملک خلیفہ راغی اتاتیا هجری کې هغه د مسجد نبوي غټ کو یو غلط کار هغه دا دا غلط کار دی او بعض علماء په ټیم کې په دې باندې ردوم کړو چې هغه طرف ته تیم د کمزې کې چې د قبله د کمزې کې چې امام ولاړ دغه طرف ته تیم غټ کو وګدي کو نو کې جمعه دې غټول په کې چې بل طرف ته غټ کړه خو دې غټ کو دا یو کار وکړو نو دا کار خو د رسول په زمانه کې نه دی شوی بل خبره ده چې د رسول صلی قبر ته مخکې نه ځکه چې بعضو محققین دا لیکلي چې د رسول صلی کما کمره کې چې هغه خخ کړی شوی دا کمره وي درې ګوټي ده کمره وي څه ده درې ګوټي ده درې ګوټي زیته یو انسان مخ کولای نشي اوس دا درې ګوټي دي او ته قبلي ته ودرېږي نو ستا مخ دې طرف ته سیده نه راځي قبر طرف ته مخ سیده نه راځي حاصل د خبرې دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم قبر د په جمعات کې دنه نه دی بلکې دا د عائشه رضی الله عنها کور کې دی بل خبره ده د جمعات د چې موږ دې شوې چې دا هغه قبر دی یا کور دی د رسول صلی الله علیه وسلم چې پای کې خخ کړی شوی نو جمعات دې طرف ته دی قبلي طرف ته کوم ځای کې چې امام ولاړی دې طرف ته جمعات ته خې طرف ته جمعات ته او به شاته جمعات ته خو دې طرف ته جمعات شتي نشي جمعات دې طرف ته نو څنګه موږ دې شو چې د جمعات کې دن نشو او دې طرف ته د جمعات نشته بلکې دې طرف ته خدا مسجد نبوي هغه ساحه ده هغه میدان دی چې خلک به منځونه کوي یا ناسیلت نو دا شبهه باطله شبهه ده کې څوک پیش کوي چې د رسول سلام قبر چې دغه په جمعات کې دن نه دی دلته بل مسله کې چرته دي شي چې جمعات کې دن قبري نو بیا به دغه سره سکه جواب دغه مسلې داري چې ته بده ته ګوري چې کوم یو چې بګی نه وي دغه به ختمه دي چې ټیم کې چې کوم یو نه وي هغه به ختمه کچرته د جمعات جوړ او قبر نه وي نو قبر به دغه زینه لري کې او کچرته د قبر جوړ او جمعات به جوړ شي نو بیا به جمعات ورانه
جمعات پورانه ځکه چې دغه اصل ځای د قبر د پاره دی او که جمعات یو قبر به ورسره وړي به قبر وباسي حدیث کې فائدہ من خبره غده ده د ځان له قبرونه جوړول نه دا خطرناک خبره ده چې پلانې سبوي ما دي التخخ او پلانې سبوي ما دي التخخ زموږ په کلی کې یو مولا او پیر غونته کې وو او هغه د کوډي منتري تعویذونه هر څه وکول چې کله مړ شو نو بچوي بوتو د کلی نه غره ته خو غرب سوګي کې الته خخ کو مسلمانانو مقبره کې خخ نه کو اسی چله بس زموږ مرزي نه د اوس اغه زیته خلک دغه قبر لمجي کم چې د بوخانه هغه سره روابط دغه هغه خلک دغه سره عقیده تړلې شوی ده نو الته خبره برزان لځي جوړ شوی دی او دغه ځامنه او تناسي پیسې می سره ټولې کار روان دي د ځان له قبرونو جوړول نه دي کې دا مشکل دی چې دې څه قصې دي مخکې ورځو کې مشهور عالم مولانا سمیع الاقصی وفات شو داغه شاګردان خو ډیر زیات دي خو مونږ کې دا مشکل دی چې کله د چا سره محبت کوو نو بیړون محبت کوو به کې نوم وورو نو بس راګرم شو نو خو به دا مسله چې ووري به غوي نور سوي حق ته والحق حق يتبع او حق ډیر حقدار د چې تابعداري وشي نو دغه قبر باقه جامعه کې جوړ شو چې کما دا غوي وا دا کوډیا الته جوړ شو نو بس دغه خلک راځي او چپ پیرته ناسي تاسو دې تصویران کړو دي ویډیوګانې ها سپاری وته او دا خبره کیږي وي قبر نه قبر سره روانه خوشبو روانه دا خطرناکي خبره دي دا چې قبر ځان له جوړ شو ولې دغه قبر په دې مدرسې کې جوړیږي کدا قبر د عام مسلمانانو په مقبره کې شي نو سم خیال د سعودي عرب عالم او امام او مفتي سرپنا د ټول دنیا مفتي فضيله الشيخ الامام الفقيه عبد العزيز بن باز رحمه الله چې د ټول دنیا غ پیژني زموږ د علماء خو مونږه پیژنو لکه پکې دي چې ټول دنیا یې پیژني هغه چې وفات شو عام مسلمانانو سره ښه الشيخ الفقيه العلامه ابن عثيمين رحمه الله چې کله وفات شو عام مقبره کې ښه الشيخ ابن جبرين رحمه الله او دا زما استاد مو سره سبقونه ویلي او زه په جنازه کې ومه د غټ جمعات کې مفتي سره په جمعات کې جنازه وي شو دلته چې کوم مقبره ده مقبره العود اي کې خخ عام مسلمان به ماسک څه خطا شو او د علم دریابونه او د علم ورونه د توحید ملک دلته چې هر صحیح نه توحید موافق دا عالم چې التخخ کړي شو وسوم دغه قبر الته دی نه په قبر باندې نومشتي وسلړ شو ورک شوی د قبر کوم ذکر دی پته هم نه لګي شیخ ابن جبرین ګره کوم ذکر خخ کړه نه په قبر نومشتي نه قبر ولا دن کړي نه نور نه جوړه ده بلکې دار سپری ده لړ شالته د سعودي عرب بچا چې کوم د دیونه مخ کې شاه عبد الله ملک عبد الله هغه به کومل ته پروت قبر پته نه لګي چې کوم ځکه دې قبر او زمونږه چې عالم مرشد د غزل قبر دی پیر سے مرشد دا خو به جدا قصې دي حکومت کې کچته دي چې غټه کاروایی کړي یا غټ سړی دا غزل او دغه جوړ شي به چې کوم ورځ ازادي د ملک مناواله کیږي یا په حادثه راشي یو څوک دغه قبر له سلامونو لرواني څوک د پیر سے قبر له سلامونو لرواني او څوک د مولوی سے قبر لرواني او کله د قبرونو خوشبو راځي او کله د قبرونو سیلې راځي او کله د قبرونو आवाजونه راځي په دې ملک نه خوشبو رااله او نه سیلې رااله او نه आवाज راغی سن آشنا خبره ده دا خوشبو نه کې ټول زمونږ طرف ته چلیږي سو خیر دلته هم چې د صدق قصه ونه ورې زره د پلاني سره غړ اولیاء الله په قبرونو کې پراته دي غړ اولیاء الله لنډه خبره ته وکم په دې ډېر خپو وشي بقیته غتلې کړه
صحابه کرام بګي پراته دي عثمان بن عفان بګي دي د رسول صلی الله علیه وسلم بګي خوشبو راځي ها وسوي بیا موږ ته تاسو چې دی کرامات نه مني او تاسو قدر نه کوي د مشرانو مو قدر کوو کرامات او هر څه منو خو دې څه قصې نه منو چې هغه دروازه کولاوي یو کمزوري عقیده ته هغه خبر به روانه شرک ته ورسي نو دې ډېری خبرې دي چې دغه طرف ته تنبیه ورکول پکاره زه د خپل رونو ته او مشرانو ته چې علماء کرام دي او دعات ته هغه ته دویم چې دې مسائل بیان کوي چې د معاشري وته ضرورت دي ډېر مسائل الحمدلله موږ بیان کړو اکثر خلک اول پیر مو اوري مسلې خوشتي خو ته تستغه مولوی سي بیان کړی نه دي چرته دا جمعې په ورځ راشي او بس کتاب کولاو کې دوه خبرې دغه کې او خبره ختم شي او دغه په مخه دغه دروغ مو رښتیا وای دوکې مو ورکوي دروغ مو رښتیا وای د پټو مسلې دي د زمکه مسلې د دوه درې بیان کې ورته ختم شي لکه په دې خو درله دماغ په حق کړو چې د مین مسلې لراشي دې مخامخ چې ته کم ناشتي په دوی کې چې کوم بیماریاں دا وته وخایا بیا خو جی خپکی وي دلته دغم کول واړی امامتیم ده خطبم ده کوریم را کړه او خصوصا پلانې سیب پکې ناشته په سیب کېم ده غلطی شتي نو کومه بیان کړل خو سیبم په دې باندې خپکی نه اکثر د چې خلک حق پټي د دې د لاسه د چې د پلانې مخ ملازمه کوي او په حق بیانولو کې بدانه کې داخله خپکی خپدي شي او خپل ذمہواری ادا کوي لکه به خبرې چې مان قبرونو مبارک تاسو ته واضح کړي ورسېدې به کنه حقیقت دې سیده کنه لري کوم چې مو د قشان زمون د خلکو تعلق دومره د الله د کور سره نشتی څومره چې د قبرونو سره دي قبرونه موږ سنبالو الته درس جوړي دیګونه باندې کیږي او کم صادر چې یوازې په دې قبر باندې خوري کله د کروڑو روپو صادري دی وره پس باندې د ګلاب په دې وبو باندې په دې قیمتي وبو باندې صرف د درگاو د دربار زمکه پاکي او قبر په انشي او غریب سره د لوګي نه مړ شو په جمعه زمو استاد په جمعه کې چټایم نه زمو استاد په جمعه کې بجلی نه یو به کې سیان لګیدلی دا فرق زرت خیمه بیا به داخله کوي د سعودیانو صفت کوي اکثر زمانه د ملګری په دې دغه منګه د سعودیانو صفت چې کوه په دې نه کوي چې پیسې راکړي مالا زره دغه مثلا بیانوم چې رسول الله سره محبت کو او د ملک د توحید ملک ته زموږ په ملک کې درگاہونه دربونه هر څه ډیر دي شرطین وګرځه الته وګرځه دلته په دې ملک کې به تخېسته جمعهتونه ملويږي په هغه ملک کې به تخېسته دربارونه ملويږي دا فرق دی په موحدین او دغه منځ کې بیا به ته سعودیانو سره محبت کې سعودیانو سره زموږ سدي سره محبت نه لري چې دنیوي محبت ته سعودیانو سره چې کوم محبت ته او د سعودي عرب ولا سره هغه د توحید د لاسه دی الکسات مخکې مته واستوي د دوی د قبرونو چې د خوشبو نه دي د دوی د قبرونو وازونه نه راځي سلیت نه راځي نوم پینشتي د دې له سبب سره محبت نه کو ها د دې له سبب سره محبت کو او کدا زمنګ دې پرې خو دی وي دې قبرونو ته دې دغه ته د بقیده قبرونه چي دي خړوي راشي کنه د خصوصا د شیعاګان د بریلیان راشي دې قبرونو ته دې سو ولاړی نو په دې ځل کې وي بس وي کدا وابیان نه موږ خپل کار کړی و ځکه ما یو نظم اوریدل د بریلیانو سیفیان زموږ په ملک کې پښتنو کې سیفیان چې کوم دي هغه یو نظم جوړ کړو بای کې بری سعودي عرب ولا بس خبرې کړي خو دوی ته وابیان ولکه وابیان څه فرقه نشته په اصل کې نو خیری کړي دي چې الله تبارکی دا وابیان او دا سعودیان او خلاص کې د دوی د لاسونو نه حرمین ولی ویل استاد پیغمبر عاشقان نپری دي استاد پیغمبر قبر ته دی وځي موږ د پرې جسم استاسو اندازو لګوي چې
د پلاني سره قبر دی وسټو زموږ په ملک نو چې دی پیغمبر دی قبر ته پری بیا به ورسکه او د دې صحابه کرامو دی قبر ته جبرئیل امر کې ورځ کې دغه راغله الیاس قادری اشن پټکیوال راغله د یرینا د مقبره ته دنه منو ته بقیه د بهر ولاړ له سونې دي شنو ولر چلی کو دا چاته ویډیو کړه بهر په منځ کې دو روډونم دي نو داغونه اخو ولاړ روډون دی یرینا او قبر هغه جنگلی ته د بهر نه بقینه چې کوم جنگله ته وشي هغه ته له سونې دي شي کې ما باټین کې ملګرو ته ما شکر دو الحمدلله ثم الحمدلله چې الله د پاک زین دی موحدین لور کړی د خو دومره یریږي چې دنم نشي تا خپل کارونه غوپري دا خو دې په دې یریږي د کدن نور شمولته چې د سو پولیس ولاړ او چت وی کی چې هغه ته غشین پټکې چې چول خرافات خوره نو د بهر نه دا چلی وته کو دا نو کدی دې دنه پر خو د اجازه ته ورکړې دغه ځکه د خو کلی درگاه او دربار دې له جوړو غټ کاروبار کو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد یا الله زما د قبر نه چې ته بت جوړ نه کی چې خلک بندگی کې دغه دعا ول الله قبول کړي ده دغه دعا دې چې الله قبول کړي ده یا الله زما د قبر نه څه جوړ نه کی بت جوړ نه کی ځکه چې شي چې عبادت کې خو بت شو کنه او صدق شن یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی زما د قبر نه میله ما جوړوي شته ما جوړوي میله به نه جوړوي د چې زموږ په ملک یو یا د حرمین د بل چا سره چا موحدین نه ته بل ته میلې لیدلې وي زمونږه کې څه شی به مرشي د عقیده پته هم نه لګي دغه د قبر په خوږه چې کوم میلې نو ته به حیران شي زته عمر دغه دربار ته کراچي کې چې د عبد الله شاه غازی ما چې وګورم چې د کې سحر دلته په الله قسم خورم چې ورننه وتم یو ناشنا دنیا دومره لیټونه په هغه ملک کې چې 2 غنټې بعد پکې بجلی شي 2 غنټې او 2 نه خو په هغه ځکه چې ما کوم بجلی لیدلې دا کوم لیټونه ما لیدلې دي زه ته حیران شوم کوم ترتیب او دی ګونه او یو شی بل شي دغه عبد الله شاه غازی چې پته نه لګی چې رسوک نو دغه د قبر په خوا کې نه چې د پیغمبر د قبر ولور کې چې دلته وګوره څنګه میلې لګي او ټیکسونه بدل سمره لګي دغه چې ته پلاني سم قبر ته چې نوځي نو مخې ته ډبه پروتي ورواچو دي ته پیسې نو چې پیغمبر قبر لراتلې وبره ته ډبه خو دې ورواچو دي پیسې نو د الله شکر دې چې د ملک دي موحدین له دي موحدین له ورکړه د والله د قیامت پورې د پاک زینه مشه د موحدین سره ساتي خبره ټول دغه پر رواغسته چې د رسول صلی الله علیه وسلم قبر د په جمعات کې نه دی او دغه شان د کمزې کې چې قبري التموز نکی دا یو حدیث وو په دې باندې درس ختم کو وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن عمر وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم په دې خپل منځونو کې سیسدي کورونو لور کوي ولا تتخذوها قبورا او د دې کورونو مقبري ما جوړوي متفقون علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ډېر ناشنا حدیث ده سوي وې د مونږ په کور کې کوي او حدیث کې درځي چې غوړه مونږ اکم چې کوم مونږ دي کور کې الا د نارینه لپاره فرضي مونږ د جمعات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل طریقه دا و چې نفلی مونږ سنت مونږ به کوم ځای کو د کور کې کو دغه د فائدې چې کور برکتی شي بل دا وی چې د کور نه مقبره ما جوړوا څه مطلب شو مقبره کې مونږ نه کیږي نو چې ته به د کور کې مونږونه نه کوي ته مقبره جوړ کړه کنه څو ناشنا خبره خوازی شو چې کله ته ولاړ و مقبره کې د مونږ کو نو خلاف شریعت کار دی چا وی دلیل به څه دلیل دی چې رسول سمو چې خپل کور نه مقبره ما جوړو مونږ پکې کوا ته چې مونږ خو په مقبره کې نه کیږي دا کوم خلک چې په مقبرو کې او د قبر په خوا کې ولاړی مونږونه کوي او د قبر والته مخ کړي ولې بالله ما دې په مسینه بوې کما په خپل سرګو دی ایو ولاړو دی څنګه چې د رسول سلام دی قبر نه راوځي سلام په واچو سیده راوځي په دروازه باندې دغه ځکه دوه کسان ولاړو
نو قبله دغه ګس طرف ته ده او د دې سي مخکړه لکه څنګه چې زو وسیم لکه زدي سي او قبر مقبره طرف ته او دې طرف ته رسول سلام قبر دې څنګه چې روزي د قشان دی ولاړ او دا جړاګانی او دا دعاګانی او دومره وخ کې په دې مخ رواني وي تاسو خبا قاعده به رکوع کړه سجده به وکړه نو موته نصیحت کو اردو جبه ورو موته وې دا کار تاسو ناروا دي مکه وې دي خو زما په خبره څه وګونه غراو خپل کاری کو بدن ور لما قبر خو کې کوم علما چې ولاړیو هغه ته وی مدلته دوه کسان ولاړی خو صریح او شرک او کفر کې براته دي قبر ته سجدي لګیاوي کوم ځای کې د باریا بشرا چې بشرالو چې څنګه بشرالو دي وګونه دي ونه سیده کړو ګوره قبله وې ده بالکل دي سیده قبله ته کړو څنګه چې دي قبله ته کړو په ځای خپل راوچت کړو روان شو زمونږ وې د سره کار نشته ته موږ بل طرف ته واړو ته موږ عرش ولا طرف ته کړو ته موږ د الله طرف ته کړو په ځای روان شو نیغ دي شو یعنی د قبرونو سره د خاور سره دومره تعلق او رب العالمین طرف ته چول مخه کړه نو روان شو هغه له مزور نکړه او دې تاسو الحمدلله زمونږ نه کوه موحدینونه چې څومره خون کوي چې سړی الله طرف ته مخ کوي عبادت کوي د خپل ځان له خوني او د غریبانو د دې خاور سره د شي چې کوم ځکه خاور دی د پراته سخ مین دی په خاور باندې ځکه په دې ناتونو کې کم ځای یادې ډېر شین ګمبد یادې چې ته مو ویږي کعبه یادې نه ډېر کم به دي چې ورځي کعبه تذکرہ کې نور دقه کله بدر زمو او کله مرغواړ د دې خاور په سره شي او د دې بقی د خوره د تسوج د قبرونه چې وسنګ دي شي و مخ په خانه د خدای حکومت ګوره د خوره په تازه کوي دې قبرونه باندې وستا سولر شي بقی ته دي چې ما خو لیدلی تاسو کوم کې ډیر ملګرو لیدلی د ډیر لري وخت نه نږدې دی چې د قبرونو په غزوړ حال پته لګیدا چې د دې ځاړه قبرونه ناغه دي خلکو د خاورې به تخوړي او بل بس پاخه ولاړو کنه اخ قبرونو ته بخوا کې ورو جړاګانې کول حکومت وسیجر کو او د ډیر خپل قدم اوچت کو الله جل دې اجر ورکي باغ زړو قبرونو باندې خاور واړه ولا او شکر ولا بالکل دي کوله څنګه ها لکه غنی قبرونه بقي کې چې دنه ورشي اخري طرف ته غنی قبرونه یې کنه هغه ولنیم د سب شان شو دغه نو بشان شو وزغوینه قصه ګډوډه شو چې کوم ځای کې قبرونه یعنی مخکې چې برالو به دوی ته ویل شو اکثر به کې درو وي دا د پلاني صحابي قبر ده د پلاني صحابي قبر پلاني ولته پراته ما بخبل یو کس دیدلو دا دغه بسره هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر علماء چې کوي او دعات هغه غوت نصیحت شروع کو نو دا نه لس کسانو ټول راجم کړو د خراش او د قبر لتلو او خوري تر غسینه غمنه کړو ځان سره ودرول نصیحت ته شروع کو او دغه نصیحت کې یو دوه کسان خو دغه نشاته ولرځي کې دوی ته غیر چا پیر نه یو منډه کړه پټه او زری د قبر د خونه خور راوسو جیب ته واچول زری د جیب ته واچول خبر دومره دوی مې اند په خور باندې اوس د خور کې څه کمال چې ته جیب ته چې کمال خدای دې په دې قبرونو کې څوک پرتی دغه په لار روان شه هم دغه خو کې د رسول سم قبر او دغه په مخ کې وخ کولاو د صحابه کرام په مخ کې د قبر سو خکولاو د عائشه نه کور دی او دغه د قبر دی خو چرته وي د کړي دي چې خاورې ته خول دي چرته وي د کړي چې سجدي او ته لګولي چرته وي د کړي چې چغه وته والی نو اصل محبت خدای چې تر دې قبر کې کوم پراتی دی دوی تابعداریو کې الله سبحانه تعالی موږ ته د غوي تابعداري نصیب کړي دې سره چې درس اختتام ته ورسېدو باقي چې کوم مسائل دي چې هغه د جمعات سره تعلق ساتي هغه ان شاء الله پر روان درس کې بیانو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.